موږ او تاسو چې په کومه غونډه کې قرار لرو له دغه نور الجهاد سب سټیشن څخه یو ډبل لاین یا ډبل سرکټ 100 کیلو ولټ له دغه سب سټیشن څخه منبع اخلي د شهیدایي سیمې پورې او داسې د انجیل د ولسوالۍ شرقي سیمې د ګذرې د ولسوالۍ بعد شرقي سیمې د هرات ولایت د شپږمې اتمې او 15مې ناحیې بعضې سیمو ته به تقریبا له 20,000 څخه ونیسه تر 50,000 مشترکینو ته برېښنا ورکول کېږي چې دغو ساحو ته مخکې له یو بل سب سټیشن څخه برېښنا ورکول کېده چې له مشکلاتو سره مخ کله به قطع وه کله به وصل وه کله به زیاته وه کله به کمه وه نو په همدې اساس چې موږ د خپلو وطنوالو دغه مشکل حل کو نو په عاجل ډول مو دغه پروژه ډیزاین تحت کار او نن دغه د عملی افتتاح کوو او نن به ان شاء الله سیوچ د برق ویل کېږي چې کار یې په تمام سوی او خلاص دی هغه دوه پیډرونه چې هغه د 24 حد په سب سټیشن کې بیکاره سول د هغو لپاره به هم موږ یو نوی ترتیب برابرو چې هغه به صنعتي پارکونو ته هغه برېښنا ان شاء الله د صنعتکارانو ورونو په همکارۍ البته کوشش به وکړو چې هلته یې ورسوو 260 ترانسفرمر به له دغه سب سټیشن څخه چې نن موږ کومه افتتاح لرو د کوم لاین له دغه لاین څخه به دغه 260 ترانسفرمرونه تغذیه کېږي